درې کاله مخکې په همدې ورځ جمهوري نظام دلته سقوط وکړو او د اسلامي امارت نظام پیل شو. دا ازادي د ټولو شریکه ده، هغه که د لر دي که د بر افغانان دي. ازادي راغله جنان نسته، پر خړ مزار باندې رپي بیرغونه. تیر امارت کې امیر المؤمنین ملا صاحب محمد عمر مجاهد رحمت الله علیه دا موټرسایکل راکړی او دلته په دې موټر باندې تاسو وینئ بوشکا د امریکا هغه زریدار ټانګونه په دې باندې موږ باد کړي دي الحمدلله. او امریکا د دې په خاطر د افغانستان نه وتلې ده. بسیار امروز خوشحال هستیم خداوند مسلمانان را به افغانستان پیروز ساخته. مکوریانو څلور لارې ده چې پخوا د عبدالحق څلور لارې په نامه یادېدله. کم د افغان بچی چې نیم وي، زه به د خپل جوړ بدن تر هغه قربانوم. دا هم د الله سره وعده ده، دوی سره هم وعده ده. زه د ننګرهار نه مې حرکت کړی و، لاړم زابل ته، زابل نه قندار ته، قندار نه بیرته دلته رالم. په همدې موټرسایکل او په همدې موټرسایکل په ټول افغانستان کې ګرځم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټولو روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. سباون مومند یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې د افغانستان په هغې پلازمینه کې حاضر یم چې 3 کاله مخکې په همدې ورځ جمهوري نظام دلته سقوط وکړو او د اسلامي امارت نظام پیل شو او په دغه ورځ باندې اسلامي امارت
ځواکونه د کابل ښار ته رادننه شو او د دې ترڅنګ ټول افغانستان د اسلامي امارت نظام تر ولکې لاندې شو. نو نن 3 کلونه پوره شو د اسلامي امارت د نظام څخه. دلته تاسو په پیل کې تصویرونه وکتل چې زیاتره د امارت ځواکونو، مجاهدینو او د دې ترڅنګ د دوی پلویان نن نو دغه ورځ په شانداره مراسمو لمانځي او په موټرونو کې، موټر سایکلونو کې داسې بېلابېل ډوله وسایطو باندې دوی بیرقونه زړولي دي، نصب کړي دي او د ښار په بېلابېلو واټونو باندې ګرځي او دغه خوښي سره په ګډه لمانځي. نو په همدې پار ما هم وغوښتل چې نن تاسو ته دغه خپرونه چمتو کړم. د دوی نظرونه به هم له ځان سره ولرو او د دې ترڅنګ دوی چې نن ډېر زیات خوښ دي، خوشحاله دي او دغه ورځ لمانځي، د دې په اړه به را سره وغږیږي. تاسو پیل کې یو څو تصویرونه در سره وګورئ، زه له تاسو سره دلته په دې موټر باندې تاسو وینئ بوشکه، په کومې بوشکې باندې چې دغه د دوی په وینا کوم اشغال ته چې خاتمه ورکول شوې ده او دوی دغه بریا ترلاسه کړې ده، دغه بوشکه ده او د دې ترڅنګ موټر سایکل چې په دې بریا کې ډېر مهم رول یې درلوده. له ورور سره به یو څو خبرې اترې ولرو. ستړی مه شې، جوړ تازه تکړه. ستړی مه شې، بخیر ښه صحت دی، ښه دی، وخت سات ژوند په خیر تېرېږي. ښه الحمدلله، شکر ده. پیل کې که زموږ لیدونکو ته ځان وپېژنې او خپله مسؤلیت دې څه دی؟ زه خو نوم یې ګل امین ده، د میدان وردګ ولایت د بندي چک د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. نو مسؤلیت خو مې دغه ده، یو عادي سرباز یم، ساتونکی یم. ساتونکی، ډېر ښه. د دې ترڅنګ دې موټر کې راغلی او دا بوشکه دې د موټر په دې بانټ باندې تړلې ده، دا د څه لپاره، یعنې په کوم احساس باندې؟ دا بوشکه خو چې ده موږ د استقلال د ازادۍ یو نشان ده که نه، په دو باندې موږ ازادۍ ترلاسه کړې ده. دا یو نشان دی، دو په خاطر موږ باندې د بوشکه د موږ یو یار ده که نه. د ټولو افغانانو موږ په دې باندې امریکا ته ماته ورکړې ده. د امریکا هغه زریدار ټانګونه په دې باندې موږ باد کړي دي الحمدلله، او امریکا د دې په خاطر د افغانستان نه وتلې ده. او دا خپله ته جوړولی شي؟ نو ما خو په خپله دغسې د دو استاد نه یم، خو بیا هم چې دومره تجربه راته کېږي، نو بوشکه چې ده څو قسمه بوشکې دي که نه. یو رقم بوشکه ده چې مثلا غاټه ده، یو رقم کوچنی ده، او یو رقم بوشکه چې ډېر هغه کوي، ضربه ورکوي. په هغو کې بیا مثلا پرمیکاټ کارېږي، او دو رقم یو رقم باروتي پټاشیام ورته وایي، هغه په دو کې مخکې کارېدله. او بوشکه چې ده 2 رقمه ده. یو رقم د وزن په خاطر جوړېږي، لکه مثلا چې څنګه انفجار پې ورشي، هغه پې ورشي، وزن پې ورشي، بوج پې ورشي.
بیا انفجار کوي یا برق تیروي او یو رقم چې دا د ریموټ په هغه باندې عیاره کېږي یعنې مثلا ریموټ چې څنګه ریموټ کې اخ کېږي او یو رقم د موبایل په خاطر اوس په دې کې موبایل لګېدلی دی دا موبایل والا ده او دا موبایل والا ده هغه ته به بیا زنګ کوي یو کوډ ده چې زنګ ورته وکړي نو بس دا انفجار کوي په ساعت کې زنګ چې نعره تکبیر الله اکبر نعره تکبیر الله اکبر ها دا د موبایل والا د تاسو ویل چې څو ډوله بوشکې دي او بمونه دي یو پکې ډېر خطرناک دی دا په خطرناکو کې راځي او که نه دا خو دومره که نه هغه نه لري خو بیا هم دا برابره ضربه لري که نه په دو کې یعنې مثلا ما خو درته وویله چې دا وړې دي یو غټې بوشکې دي او دا برابره بوشکه ده که نه ډېر هغه لري او نه کم هغه لري برابره بوشکه ده دا به په کومو ځایونو کې استعمالېدل دا مثلا د لنجرې دپاره مثلا مخکې وخت کې جمهوریت وخت کې امریکا اشغال وخت کې که نه استعمالېدلې دا د لنجرې د دې دپاره او داسې مثلا یا د پیادهو دپاره استعمالېدلې ځکه ډېر هغه نه لري سمه ده ډېره مننه او د دې تر څنګ د احساس په اړه که راته ووایي نن د اسلامي امارت 3 کاله پوره شو خپله څه احساس لري او په کوم احساس نن راوتی دلته ښار بازار زه خو دا احساس لرم الحمدلله ډېر خوشحاله یم اسلامي امارات ډېر پرمختګ کړی ده که نه یعنې مثلا آرامي ده ازادي ده خلک راوتلي دي د پازانه خوند داخلي ګرځېدلی شي ناامني نشته شپې په 2 بجو هم راوځي کولی شي چې هرې خوا ته د افغانستان ګوټ ګوټ ته ولاړ شي هېڅ مشکل نشته الحمدلله امن دی ازادي داسې کوم مشکل نشته چې چاته کوم زیان ورپېښ شي ډېره مننه ژوندي اوسئ کور ودان نو دوستانو لکه څنګه چې دا مجاهدین وغږېدل د دې بوشکې په اړه معلومات ورکړل چې دا نو د موبایل والا بوشکه ده چې د بل موبایل په واسطه به دې ته زنګ راتله او دې به انفجار کولو او د دې تر څنګ دوی خپل احساس نن له موږ سره شریک کړ چې د اسلامي امارت نظام 3 کلونه پوره شو او دوی پکې هغه خپله خوشحالي په دې ورځ لمانځي صحتت خوب است؟ سلامت باشید. همیشه به دوستای عزیز ما خود معرفی کنی و مسئولیت خودت چی است؟ چی وظیفه داری؟ من سید آقا هستم. سید آقا امروز از ولسوالی قیصار ولایت فاریاب. بسیار خوب. ولایت فاریاب فعلا به بخش استراتژیک عامه وزارت دفاع وظیفه اجرا میکنی. بله. و امروز با کدام احساس برآمدی به بازار لی موتورسیکل میگردی؟ بیرق اسلامی امارت هم دیگه نصب کردی در موتورسیکلت چند تاره چی احساس داری و احساسی تا با دوستا شریک بسازی؟ بعد از 20 سال خوشبختی و خوشحالی امارت اسلامی است. ما به طول این 20 سال شهادت زیاد دادیم و بسیار امروز خوشحال هستیم. خداوند مسلمان ها را به افغانستان پیروز ساخته. دیگه چیزی بگفتم؟ تشکر بسیار زیاد. بخیر باشین، زنده باشین. پیروزی بر همه. بخیر باشین.
مشي وروره جوړ په خیر خیر اوسې تم ستړی مه شې ښه راغلاست درته وایو په خیر راغلې ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې که زموږ لیدونکو ته ځان وپېژنې او خپله دې څه کول دلته زه خو په خپله نوم مې عتیق الله منصور ده د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ څخه یم خپله فعل حال د افغانستان اسلامي امارت د ځانګړو ځواکونو په کمنډو کې تعاطف کې وظیفه ترسره کوم نو الحمدلله موږ زیات خوشحاله یو ولس ته دا ډاډ ورکوو اطمینان ورکوو چې انشاءالله دغه ازادي دغه خپلواکي ښه په مینه محبت ښه په ورورولۍ سره ولمانځي او خوشحاله واوسي خپله په کمانډو برخه کې وظیفه اجرا کوي و په کمنډو برخه کې وظیفه اجرا کوي تر څو به خپل د وطن څخه دفاع کوي تر څو مو چې په بدن کې روح موجود انشاءالله او د خپل امیرانو به اطاعت کوو تر څو به د خپل وطن د خپل ملت او د خپلو خلکو سره همدردي کوو او د خپل وطن او د ملت به خدمت کوو انشاءالله او د خپل وطن د هیوادوالو پر مخ زموږ دروازې خلاصې دي انشاءالله کوم ویره او کوم تصوف نه لرو انشاءالله له چا څخه موږ الحمدلله عوامو څخه او عوام دې له موږ څخه خوشحاله اوسي ډېره مننه او نن نو د اسلامي امارت نظام 3 کلونه پوره شو په دې 3 کلن مزل کې تاسو څه تغییرات ولیدل او د دې ترڅنګ نن په دغه ورځ باندې څومره خوشحاله کوم احساس لرئ موږ الحمدلله ډېر زیات خوشحاله یو باوجود چې مسلمانان ورونه او دغه مجاهدین ورونه زیات خوشحال دي او خاصتا د افغانستان د اسلامي امارت د کابل ولایت خلک د بعضې نورو ولایتو څخه خلک راغلي دي ډېر خوشحاله دي دا د استقلال او د ازادۍ ورځ لمانځي نو دا چې جمهوریت و ډېر سخت ویر و بار به او مثلا خلک خفه و عوام خفه و زورواکي او نن الحمدلله امارت د الله پاک دغه نظام تر وخت د آخرته پورې قایم او دایم لري انشاءالله ولس ته مو مینه خوره کړې ده او خوشبختانه چې مینه مو ورته خوره کړې ده ډېره مننه تاسو هم ستړي مه شئ وروره جوړ په خیر مخ دې کامرې ته واړوه خیر اوسې ته هم ستړی مه شې ښه راغلاست درته وایو دا چې تر دغه ځایه پورې رسېدلي یئ دلته د افغانستان اسلامي امارت تر چتر لاندې نن د 24مه د ازادۍ او د خپلواکۍ جشن دی موږ ډېر خوشحاله یو واقعا چې د افغانستان مظلوم ولس د افغانستان کړېدلی ولس له موږ سره په دغه 24م د اسد کې شریک دی او موږ سره په بشپړ ډول او په خوشحالۍ سره خپل ازادي لمانځي موږ ډېر خوشحال یو واقعا ډېره زیاته مننه تاسو به څه موږ ته ډالۍ کوئ که نه د خوشحالۍ ورځ د کومه ترانه څه مو زده یو که نه ازادي راغله جانان نسته ازادي راغله جانان نسته پر خر مزار باندې رپي بیرغونه واقعا داسې یوه دردېدلې دا چې زړونه مې یو څه دردېدلي دي خو بیا هم د درد احساس به نه کوو ځکه دا د خوشحالۍ ورځ ده دا د نیکبختۍ ورځ ده ولس ته باید مینه خوره کړو ځکه افغانستان خو دردېدلي خلک دي کړېدلي خلک دي په افغانستان کې زیات جنګونه تیر شوي دي خو بیا هم الحمدلله افغانستان ته ازادي راغلې ده مجاهدین عوام ټول سره خوشحاله دي الله پاک دې دوی خوشحاله لري ډېره زیاته مننه څه پیغام وینا لري ټوله نړۍ کې د زموږ افغانان ګوري بس دې مونږ انشاءالله نړۍ ته دا پیغام ده چې دوی د خاطر جمع اوسېږي بعضې د رسمیت خبرې کېږي انشاءالله رسمیت به وشي د رسمیت پېژندنه به وشي مونږ ولس ته او عوامو ته دا ډاډ ورکوو چې انشاءالله زمونږ امارت په د 3 کالونو کې ډېره ښه پروسه روانه کړې ده انشاءالله عوام خفه نه دي عوامو ته د کار زمینه برابره کړې ده هر څه سیستم انشاءالله فعاله روان ده ولس ته مو دا ډاډ ورکړی ده چې انشاءالله زمونږ ادارو ته زموږ دفترو ته به ښه په مینه او محبت راځي دوی پر مخ مو دروازې خلاصې سمه ده ورور وایي چې نړیوالو ته به زه یو پیغام ورکړم د دوی پیغام به مو واخلم مونږ اسلامي امارت نړیوالو ته دغه پیغام دی چې د اسلامي امارت خصوصا د افغانستان مبارکه خاوره به د نورو هیوادونو په ضد نه استعمالیږي نو نړیوالو نه مو همدغه غوښتنه ده چې د مونږ د هیواد په باره کې د دوی خپله پالیسي عادي وساتي د مونږ د هیواد په باره کې د دوی کوم شوم پلانونه چې لري او کومې دسیسې لري دا د مونږ د هیواد په باره کې نه استعمالوي مونږ نړیوالو ته اطمینان ورکوو چې د افغانستان خاوره به د تاسو په ضد نه استعمالیږي او تاسو نه مو همدغه غوښتنه ده چې ستاسو خپله خاوره د مونږ په ضد مه استعمالوئ ډېره مننه کور ودان ژوندي اوسئ ډېره مننه دوستانو بس 2 ورونه وو او د دوی نظرونه وو چې راواموخیستل د دغې ورځې په مناسبت باندې دغه نو د مکوریانو څلور لارې ده چې پخوا د عبدالحق څلور لارې په نامه یادېدله او د اسلامي امارت نظام لخوا بیا د مکوریانو څلور لارې تر نامې اوس یادېږي او دلته ګورئ چې ګڼ شمېر خلک راټول شوي دي دغسې ولاړ دي او د دې مانور
لیدنه کوي، نندارۍ کوي او بېلابېل ګڼ شمېر نور خلک خصوصا د اسلامي امارت سرتیري ځواکونه مجاهدین په موټرونو موټرسایکلونو او داسې بېلابېلو وسایطو کې په واټونو باندې ګرځي او نندارې وړاندې کوي. تاسو یو څو تصویرونه در سره وګورئ. لیدونکو تاسو دلته دا سپین ږیری حاجي بابا ګورئ چې ترانه یې غږولې او د دې تر څنګ میک یې بند کړی. دا چې دی څه لپاره راغلی خپله به یې راته وویل. ستړی مه شه حاجي صاحب، جوړې په خیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم وروره ډاکټر محمد جعفر توکلیا برخیل سیار. دا تیر امارت کې امیر المؤمنین ملا صاحب محمد عمر مجاهد رحمت الله علیه دا موټرسایکل راکړی او 28 دانې زه د مایبینو مشرم 28 تراچې راکړې وي، 4 ډاټسنې. نو زه هر کال د امیر المؤمنین مبارک زیارت ته ورځم. ماته جامعه ده، مدرسه ده په شلګري بدمکه کې. یو شمېر نړۍ او مسلمانانو په مرستو چلیږي، د بیت المال نه یې ور په مرسته نشته. نو بیا ځم امیر المؤمنین شیخ صاحب ته او بیا راځم د استقلال جشن په خاطر دلته. زه د ننګرهار نه مې حرکت کړی و، لاړم زابل ته، زابل نه قندار ته، قندار نه بېرته دلته رالم. په همدې موټرسایکل؟ او په همدې موټرسایکل په ټول افغانستان کې ګرځم. د امیر المؤمنین صاحب سره د دیدار وشو؟ دیدار مې 2 کاله مخکې شوی و، خو امیر المؤمنین صاحب چې دی 40 تاریخ ما ته زنګ راووهه، عریضه مې راوتلې ده. ګوره عریضه مې دا ګوره عریضه مې راووته، خو زه په 10 تاریخ لاړم. په 10 تاریخ لاړم نو زما ملاقات نه کېده. او څه پیغام څه وینا لري؟ دا پیغام لرم د ټولې نړۍ کفارو ته چې دا 2 جهادونو کې تاسو خپل وس وکړو، په لاکونو میلیونونو خلک شهیدان کړ، زخمیان هم کړ، زندانونو ته مې یوړل. خو راځئ اسلامي امارت په رسمیت وپېژنئ او د اسلامي امارت نه مې دا هیله ورزو ده چې هغه مجاهدینو چې تاسو دروازې خلاصې کړې وي، دروازې شپې او د ورځې، هغه شهدا، هغه معلولین، هغه کونډ یتیمان، هغه زندانیانو سرپرستي وکړي او د هغوی پوښتنه وکړي. او نن خپله څه احساس لري؟ دا 3 کاله د دې نظام څخه شکر الحمدلله، 1000 بار شکر. ټول دنیا مسلمانانو ته شکر وباسئ. الله په قرآن عظیم شان کې فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. په دې ستر نعمت شکر وباسو باید. ډېره زیاته مننه. جزاکم
لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. اوس مهال زه د عامې روغتیا په څلور لارې کې یم او دلته مې تر څنګ یو مجاهد صاحب ولاړ دی چې دی به خپله راته ځان وپېژني. بیا هم ستړي مه شئ مجاهد صاحب. مننه ژوندي اوسئ، الله مو جوړ کړه، آباد اوسئ، خدای پاک مو جوړ کړو، خوشحاله ولرئ. لیدونکو ته ځان وپېژنئ. زه د ارزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. قاري صاحب زلمی نومېږم. د کابل کې اوس فعلان وظیفه لرو، د خپل ولس، د خپل اسلام، د خپل پر دین مین مسلمانانو خدمت کوو. الحمدلله. تاسو کوم وخت کې دغه ولسونه وینئ، یعنی هغه طالبان چې هغه خو موږ ټول خلک پر دې باندې مکلف دي چې وایي دا وایي چې طالبان بیرغونه کوي. زه یعنی یو خاصه انرژي چې ما ته راکوي، زه دغه نور افغانان وینم چې هغه د مجاهدینو ډیر دي او سپین بیرغونه او د شعار نارې ورکوي. دا د افغانستان دپاره یو لوړ لاسته راوړنه د افغانستان دپاره د بهبود لاره ده. او کوم افغانان چې داسې یو متاثر وي چې زموږ سره د ازادي نه لمانځي، ټول افغانانو ته هم دا درخواست دی چې زموږ تاسې دا ازادي د ټولو شریکه ده، هغه که د لر دي که د بر افغانان دي. الحمدلله موږ تاسې دا ټول اشغال یعنی د اشغال در واقعیت به دا ټول ځانونه لاندې کوو. دا اشغال چې دی دا ټول افغانانو لاسته راوړنه ده، ټول افغانان په دې کې اشتراک لري. ډېره مننه. کور ودان ژوندی اوسې. طاهري صاحب، د اسلامي امارت د نظام 3 کلونه پوره شو او نن نو دا دی د امارت ځواکونه، مجاهدین او داسې بېلابېل ولس دغه ورځ لمانځي، په شاندارو مراسمو په خوښۍ سره لمانځي. تاسو خپله څه احساس لرئ؟ په د 3 کلونو کې چې امارت اسلامي کوم یعنی بنیادي کارونه ووینو، نو هغه الحمدلله موږ تاسې ټول دنیا د اجتماعي رسنیو د ټولو رسنیو څخه تاسې وینئ چې هغه مهمې پروژې په دونه بندې اقتصادي مشکلاتو کې چې د کفارو مشکلات دي، ګاونډیانو مشکلات افغانستان امارت اسلامي ته موجود دي. تاسې دا پروژې وینئ چې زموږ امارت اسلامي در مشرانو کشران ټول په خپل عهد باندې په ښه تدبیر باندې روان دي. الحمدلله زموږ کشران مجاهدین، مشران مجاهدین ډېر ښه مثبت قدمونه اخلي چې هغه تاسې وینئ چې په لر و بر کې یعنې ښکته شمال و ختیځ یعنې داسې ولاړ سي پر عمومي د سفرونه وکړي، هغه که شمال دي که جنوب ته ووینې دغه شاولانو بلدوزران چې په کوم لارو او بیا رغونو باندې شروع وي، دا یو خاصه انرژي افغانانو ته ورکوي. دا یو ډېره لاسته راوړنه ده. الحمدلله زموږ مشرانو چې کوم عهد د خپل ولس سره کړی دی هغه به انشاءالله یعنې سر ته ورسوي. دا به تاسې 15 کاله مابعده ووینئ چې زموږ هر افغان به داسې وي چې د خپل د هغه ګاونډي هیوادو سره چې اوس ورسره موږ لاس ګریوان د مشکل سره دا به راوګرځي، ټول افغانانو ته به د کار زمینه مسیده سي. او هغه افغانان چې دغه زموږ سره د ازادي لمانځي دیو ته زر واره زموږ د خوا تبریکي ده. افغانان چې زموږ سره د ازادي نه لمانځي که څه په زړه کې تشویش لري، هغو افغانانو ته وایي چې موږ تاسې زړونه یو چې څه اقدام وي موږ تاسې به ټول دا شی سره شریک یو. موږ تاسې به د ازادي د ټول ملت دا د یوه د یوه نه د پښتون دا ټول قومونه په دې کې راجلبي، دا ټول قومو کفارو ته ماته ورکړې ده. دا د افغانستان د اسلامي امارت ځواکونو ته یو خاصه انرژي ورکړي. دا زمري افغانان دي، دا سرښندونکي افغانان دي. ټول افغانانو ته دا درخواست دی چې کوم افغانان په زړه کې درخواست یا یو څه مفکوره لري، الحمدلله دا به موږ تاسې سره د عهد کړو، دا به واده در سره کوو چې موږ به دغه واده در سره پر ځای کوو. کوم د افغان بچی چې نیمې زه به د خپل جوړ بدن تر هغه قربانوم، دا هم د الله سره واده ده، د دوی سره هم واده ده. ډېره مننه. الله اکبر، الله اکبر. او څه پیغام پای کې لري ټول نړۍ کې زموږ افغانان ګوري، ټول نړۍ کې چې افغانان زموږ دغه افغانان تللي دي په هغه نړۍ کې چې د اجتماعي رسنیو څخه رنګارنګ پر امارت باندې تبصرې کوي، رنګارنګ یعنی منفټ کې هغه دنیا ته ښکاره کوي، ولې مثبت نه ښکاره کوي، منفټ کې نه ښکاره کوي. کوم علم چې دوی کړی دغه د افغانستان د مرض دپاره تمام شوی دی، د افغانستان د تشویش د ځوانانو تشویش دپاره پیدا شوی دی چې افغانانو ته تشویش پیدا کوي، افغانانو ته یو نوره رواني مریضي پیدا کوي. هغو افغانانو ته دا درخواست د خدای پر لیاس د خپل افغانستان دپاره یو سرښندونکي افغانان جوړ شي. نور د دې دا مه کوئ چې اجتماعي رسنۍ وګورې هر یو خپل د امارت باندې رنګارنګ تبصرې کوي. امارت اسلامي چې د خپل نازک بدن تر قربانۍ نورم دا کوي الحمدلله چې د خپل افغانستان تاریخ ثابته وساتي، د خپل بچیانو تاریخ ثابته وساتي. نو دا د خپل د ولس سره یو
یو عهد یو خاصه وعده کړې ده او هغه پارسیبانان ورته ځکه زما پارسي نه دي هغو ته مې دا درخواست دی که زما په پښتو باندې چې تاسې هر پارسیبان زموږ ورور یاست لکه څنګه چې د مور پلار کړی مې دی هغه پارسیبان ورور ته هم دغه درخواست دی چې هغه د ورور په سترګو ته ګورو چې څه مو په خوله ده هغه مې په زړه ده الحمدلله زموږ وعده زموږ ایمان رښتونی دی زموږ په ایمان زموږ په ذهن کې هېڅ خبره تشویش نشته ټول افغانانو ته بیا مبارکي وایي ټولو لره افغانانو ته زموږ د خوا مبارکي ده الله پاک جل جلاله دې نور زموږ په افغانستان کې سوکاله شرعي نظام مستقیم ولري ډېره مننه ژوندی اوسئ زنده‌باد سره یو څو ځوانان ولاړ دي د دوی په وینا چې زموږ پیغام هم واخله د دوی پیغام به هم له ځانه سره ولرم ټول ستړي مه شئ او پیل کې ته ستړی مه شئ خیر اوسئ مننه الله دې خوشحاله لرم ښه صحت دې ښه دی شکر زموږ الحمدلله لیدونکو ته که په مکمل ډول ځان وپېژنې زما نوم مقدس دی د لوګر ولایت اوسېدونکی یم او دلته وظیفه لرم په ریاست کې ډېر ښه په کومه برخه کې دنده وظیفه لري په د کوچیانو ریاست کې موږ وظیفه لرو څنګه راوتی وې نن خپله او څه احساس لري احساس خو مو دا ده په دغه ورځ موږ اشغالګر د وطن څخه ویستلي دي او احساس مو دا ده دغه ورځ موږ په خوشحالي سره لمانځو دا زموږ د ازادۍ ورځ ده ډېر خوشحاله ډېر خوشحاله بې حده ډېر کلک ډېر خوشحاله یم ښه ډېر ښه ډالۍ لرئ که نه د خوشحالۍ ورځ ده کومه ترانه کوم شعر وطني ولا خو شعر مې څه نه لرم هېڅ شی هم نه لرئ آخر کې څه وینا لرئ آخر کې دا وینا لرو چې یو نری تکبیر به وکړو صحیح ده نری تکبیر نری تکبیر ډېره مننه ژوندي اوسئ دوستانو نن د 740 او د اسلامي امارت د نظام دریم کال پوره شو په دغه ورځ باندې 3 کاله وړاندې جمهوري نظام سقوط او اسلامي امارت نظام پیل شوی او نن 3 کلونه یې پوره شو او تاسو د خلکو احساساتو لیدل خصوصا د مجاهدینو او د اسلامي امارت د ځواکونو نو هیله ده چې دا خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په یو مهربانه خدای سپارم د یو سوکاله خوشحاله افغانستان په هیله الله مو مل شه د خدای په امان زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ له ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ